الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. درمندو اوریدونکو نن ستاسو په درنه خدمت کې دا یو مهمه موضوع تشریح کول غواړو چې د هغه عنوان دی د سترګو حفاظت، د نظر ساتنه. الله تبارک وتعالى په سورة النور آیات نمبر 10 کې فرمایي: بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم صدق الله العظيم. ترجمه: ووایئ پیغمبره و مؤمنانو ته چې دوی خپلې سترګې کښته وساتي و پردیو ښځو ته ونه ګوري. مؤمنانو مسلمانانو په ګناهونو کې د مبتلا کېدلو او اخته کېدلو یو لویه ذریعه او سبب هم د سترګو حفاظت دی. د سترګو حفاظت چې کم کسان نه کوي هغه به یقینا په لوی لوی ګناهونو کې گرفتار سي. د سترګو حفاظت کول فرض عین دی. د سترګو حفاظت او ساتنه که چیرې غیر اختیاري ډول ستاسو نظر په پردیو ښځو باندې ولګیږي، په اول وار باندې په غیر ارادي او غیر اختیاري ډول باندې د هغه مؤاخذه او گرفتاری نشته، ولیکن چې د هغه وروسته اتباع د بل نظر وي چې بیا دوباره قصدن و هغو ته او کتل سړی وکړي، نو د هغه بیا مؤاخذه سته او دا ګناه کبیره ده او د دې بیا گرفتاری سته. همدغه راز په 10 نمبر آیت مبارکه کې الله تبارک وتعالى مؤمنات ښځو څه وایي: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. 10 نمبر آیات مبارکه د سورة النور 13 پاره. او ووایه ای نبي و دې مؤمناتو ته و دې ښځو ته چې دوی د خپلې سترګې کښته وساتي او پردیو نارینهو ته دې نه ګوري. د دواړو دپاره هم دغه مساوي حکم دی چې د سترګو حفاظت په دواړو باندې فرض عین دی. او همدغه سترګې چې دا جواسیس لپاره د زړونو دي، کم غلط تصاویر، غلط اشکال، هغه ناروا چې وي په کتنه باندې، په کتلو باندې، هغه شکلونه، هغه امثال چې زړونو ته راوړي، هغه بیا هغه زړه چې دی، هغه زړه د کدوراتو، د ظلماتو، د تیارو ډک سي. نو همدا راز باید مؤمنان او مؤمنات دواړو د خپلو سترګو حفاظت وکړي. په کوم زړه کې چې خوف خدا وي او د شرمولو څخه د عالم انسان شرمیږي، هغه به یقینا د سترګو حفاظت کوي. چې داسې وایي چې داسې نه چې په ورځ د قیامت د لوی ټولنې د انسانانو په مخ کې الله تبارک وتعالی ما د سترګو په ګناهونو باندې ونه نسي، د انسانانو په مخ کې معذب ونه ګرځي. بناء مؤمنانو مسلمانانو تفسیر کې ما خپله لیدلي چې هر څومره انسان عابد و زاهد سي، هر څومره عبادت گزار سي، لیکن چیرې چې د سترګو حفاظت نه وي هغه انسان کمال ته نسي رسېدلی. نو الله تعالی دې موږ او تاسو توفیق راکړي چې د خپلو سترګو او د نظر حفاظت وکړو، تر څو موږ به د نورو ګناهونو څخه هم نجات پیدا کړو او زموږ ستاسو په زړونو کې به یقینا نورانیت وي او ستاسو به په خپلو بیبیانو باندې یقینا خوش او خوشحاله یاست. ستاسو د خپلو کوروالاو سره او د دغه زنانو د خپلو مړونو سره به یقینا الفت به وي، محبت به وي، اتفاق به وي او په هغه کور کې به جنجال نه وي. چیرې چې په هغه کورونو کې د سترګو حفاظت وي، د سترګو حفاظت وکړئ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.